السلام علیکم ورحمت الله. دوستانو نن د محبت لپاره یوه بهترینه وظیفه در سره شریک کوم چې انشاءالله د هر قسم ته محبت لپاره پاورفل او طاقتوره وظیفه ده. که د هر محبت لپاره وکړي چې جایز محبت وي انشاءالله کافي او شافي ده صرف او صرف 3 ورځې. په دې 3 ورځو کې بس تاسو محبوب تاسو سره ملاویږي. په دې 3 ورځو کې چې تاسو یې د کم محبت لپاره کوئ په هغه محبت کې به تاسو سر ته رسئ او په 3 ورځې کې به دننه تاسو په دې مقصد کې کامیاب سئ او په دغه مقصد کې به تاسو ته الله تعالی کامیابي در نصیب کړي. خو دا وظیفه به پر هغه طریقه باندې کوئ کم چې زه درته کوم. ډېر اسانه عمل ده انشاءالله، کوم مشکل کار په دې کې نشته او دا مثلا 2 وخته لري دا وظیفه. یا به د ماپښین له لمانځه نه بعد کوئ یا به د ماخستن له لمانځه نه بعد. له دغو 2 وختو ورهاخوا ته یا په بل وخت کې تاسو نشئ کولی. خو که مو په اوله ورځ په کم وخت شروع کړئ یا مې په اوله ورځ په ماپښین شروع کړه په د افاته ورځ به هم د ماپښین له لمانځه نه بعد کوئ. که مو په اوله ورځ د ماخستن له لمانځه نه بعد شروع کړه په دې نورو ورځو کې به یو هم د ماخستن له لمانځه نه بعد شروع کوئ. خو ورځ بیا معلومه مثلا ورځ مختصه نه غواړي چې خامخا بیا تاسو په دې ورځ باندې شروع کوئ. خو دا رقم یې بیا غواړي چې اولین مې په کمه ورځ شروع کړله بیا به 2 ورځې متصل کوئ. په دې مابینځ کې به ناغه نه کوئ، په دې مابینځ کې به قضایي ګر سره کوئ لانه. او دا وخت نه غواړي مثلا چې تاسو بیا اولین د جمعې په ورځ شروع کوئ، د جمعرات په ورځ، د هفتې په هر ورځ چې تاسو شروع کوئ. په دې کې کوم مشکل، په دې کې کوم حرج، په دې کې کوم ګران مثلا څه نشته، تاسو ته اجازت ده. مثلا دا وظیفه د داسې محبت لپاره کوئ که یو هلک یا یو نجلۍ غواړي چې مثلا زما د نکاح هلته وکړل شي، د دې لپاره یې هم کولی شي. یعنې چې زما د زړه خوښ وي، هلک غواړي نجلۍ غواړي مثلا چې زموږ زړه ته منظور وي، زموږ زړه ته قبول وي، هلته زموږ رشته وشي. دا وظیفه د دې لپاره هم کولی شي. او یا یو هلک یا یو نجلۍ مثلا غواړي چې زموږ د قلم ازلي قلم خلاص شي، زموږ د قسمت خلاص شي، موږ ته د څوک د رشتې لپاره راشي او زموږ رشته دې وکړل شي او زموږ نکاح دې وکړل شي، هم انشاءالله دا عمل د دې لپاره تاسو کولی شئ. یا په کور کې مثلا یو څوک له چا څخه ناراضه ده، یا پلار، ورور یا کوروالا یا زوی هر څه یې، یا مثلا دی غواړي چې هغه ځان ته راخپل کړي، د خپل ځان یا محبوب جوړ کړي، هغه راضي کړي، نو دا یو عمل انشاءالله کولی شي چې د دې عمل په برکت سره به الله تعالی دوی سره راضي کړي، سره خوشحاله به کړي او د دوی له مابین څخه به نفرت، جګړې، بې اتفاقي، جنجالونه، خوابتیا دا ټول الله تعالی ختم کړي. یا مثلا دا وظیفه مثلا هر هغه کس، یوازې هلک نارینه یا نجلۍ نه، هر هغه کس چې غواړي د بل کس په زړه کې خپل ځای پیدا کړي، بل کس د ځان لپاره محبوب جوړ کړي او بل کس ځان ته راضي کړي، نو دا وظیفه هغه کس کولی شي. یا یو ملګری ده د بل ملګري په زړه کې ځای پیدا کول غواړي، هم دا وظیفه کولی شي. مثلا یو کس ته له تا څخه ناراض ده، مثلا له تا څخه نفرت کېږي، که څه هم ستا دښمن وي او ته وغواړې هغه د ځان دوست جوړ کړې، په دغه یوه وظیفه یې د ځان دوست، په دې یوه وظیفه یې د ځان ملګری جوړولی شي او په دغه یوه وظیفه یې را ځان ته کولی شي، د ځان محبوب یې جوړولی شي، هغه هم صرف او صرف په 3 ورځې کې. ډېر طاقتمن عمل ده دوستانو. خو بالاخره درته وایم چې د هر رقم محبت لپاره، هر رقم واده، هر رقم نکاح، هر رقم جنجالو ختمولو، مثلا د ښځې او د خاوند تر مابین جنجالونه دي، یا ښځه بې لارې یا خاوند بې لارې، دا لارې ته راوستلو لپاره نهایت طاقتور او مجرب عمل ده. خو یاد ساتئ دا یوه خبره چې دا وظیفه تاسو د جایز محبت، د جایز مثلا نکاح لپاره، د جایز رشتې لپاره کولی شئ. دا وظیفه تاسو د داسې محبت لپاره چې تاسو ټایم پاس کوئ یا داسې محبت لپاره چې د بل زندگی ور خرابوي، قطعا نه تاسو ته اجازت شته او نه یې کولی شئ. که مې دا رقم وکړه د داسې ناروا محبت لپاره
پر هغه سربیره تاسو ته دا وظیفه نقصان کوي تاوان کوي نو تاسو یې ناروا محبت لپاره هیڅ کله مکوئ. بیا که چیرې خدای مکړه تاسو وکړله او هغه نقصان درته پیښ کوي بیا د دې ذمهواره موږ نه یو. نه به داسې وایاست چې قاري صاحب تاسو موږ ته وظیفه راکړې او موږ وکړله هغه خو چپه نقصان موږ ته وکړي. نو د ناروا محبت لپاره تاسو هیڅ کله نشئ کولی. طریقه یې درته کوم. طریقه دا ده ما درته وویل چې ماپښین له لمانځه نه بعد یا ماخستن له لمانځه نه بعد تاسو به پر جای نماز سو صفا څادر سو چې هر څه هغه به اوار کوي په خپل کور کې په داسې خوندي ځای کې چې هلته رشکش نه وي. مثلا مخ پر قبله به کښېني. کله مخ پر قبله چې کښېني نو اولین به په خپل سوچ فکر کې هغه کس راولئ چې تاسو یې محبوب جوړوئ یا نکاح ورسره کوئ رشته ورسره کوئ یا راضي کوئ هغه په خپل ذهن په خپل دماغ کې راوګرځوئ. که چیرې د انسان په ذهن او دماغ کې نه راتلی هغه د یو تصویر مخته کېږي. هغه تصویر که په موبایل کې وي که دغه وي. دا دومه طریقه. درېیمه طریقه مثلا داسې هم کولی شي که در نږدې وي مثلا او تاسو داسې کولی شي چې هغه په ځان نه کوي په هغه باندې شي خوړلی شي. نو که سبزي وي مثلا سالن وي یا داسې د خوراک شی وي مثلا چای وي یا اوبه وي یا بره وي مثلا چې تاسو کولی شي په هغه باندې وخورئ پر هغه خوړونکي شي باندې هم دم کولی شي. دا درې طریقې دي. په دې درو کې چې هره تاسو د اسانه وه پر هغه طریقه باندې یې وکړئ. نو کومه وظیفه به ورباندې کوئ؟ وظیفه دا ده اولین به تاسو 114 واره به تاسو پر دغه وظیفه باندې دغه یو مثلا آیات ووایاست. څو به ووایاست؟ 114 واره به د آیات ورباندې ووایاست. قد شغفها حبا ځلاندې په کمنټ کې هم در کومه قد شغفها حبا دا به 114 واره. خو یاد ساتئ تر دې وظیفې مخکې به اولین 300 واره درود شریف 300 واره کم درود شریف چې تاسو ته اسانه و. اسانه درود شریف در ښیم اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد. دا ما اسانه درود ده. دا وایاست اللهم صل علی مبارک وایاست سر یې وایاست 314 واره. کله چې مې هغه ووایه 314 واره یا د 300 واره 314 واره مه وایاست 300 واره به هغه ووایاست او 114 واره به دغه تورې ووایاست قد شغفها حبا. داسې د کله 114 واره وویله بیا به 100 واره دا بل تورې ووایه یا ودودو یا ودودو یا ودودو. په پای کې به هغه درود شریف چې تاسو په سر کې 314 واره یا 300 واره ویلی ده 300 واره تاسو ویلی ده هغه درود شریف به بیا ووایاست. مثلا یا پر خوړونکي شي دم کوي یا هغه انسان مې په خپل ذهن کې راګرځولی دغه پر چهره باندې ور دم کوي بیا به یا پر هغه تصویر باندې دم کوي چې تاسو مخ ته ایښی ده. انشاءالله دا عمل 3 ورځې مکمل وکړئ. په دې 3 ورځو کې به دغه عمل کول تاسو ته مثبت رزلټ په لاس درکړي. تاسو په خپل مقصد کې کامیاب او سرته ورسیږي. نو دا وظیفه دوستانو الله مو آباد او خوشحال لره له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ. پر الله مو سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.